سلامونه ملګرو، په دې هیله چې جوړ روغ یاست. موږ تاسې نن سبا هر ځای په هر څه کې د AI په اړه اورو. دا چې AI یا چې په پښتو کې ځینې خلک مصنوعي ځیرکتیا هم ورته وایي، دا څه ده؟ څنګه زموږ پر ژوند باندې تاثیر کوي؟ په کومو برخو کې نن سبا ډېره په تیزۍ سره روانه ده؟ په دې اړه زما د ملګري ښاغلي فیروز محبوبي سره خبرې کوو. محبوبي صاحب د امریکا د مریلینډ ایالت په یو پوهنتون کې ماسټري کړې ده او د دې ترڅنګ اوس هڅه کوي چې په دې برخه کې پی ایچ ډي هم وکړي. د په کلونو د آی ټي او د AI په برخه کې کار کړی دی. ډېره مننه محبوبي صاحب، ښه راغلاست. که یو څه د خپلو زده کړو او تجربې په اړه یو څه نور معلومات هم ورکړي، زموږ ملګري او لیدونکي پوه شي. او ډېره زیاته مننه سروش صاحب، په دې هیله چې هر څه په خیر وي. بلې د آی ټي اورال د سافټویر په برخه کې مې د یو څو کالو څخه کار کوم او په وروستي کې مې د یونیورسيټي اف میریلینډ څخه په دې برخه کې ماسټري وکړله. او د وخت تقاضا دا ده چې انسان یا موږ ځان اپډیټ کو او هغه څه چې نوي دي په هغه باندې ځان خبر کو. هغه AI دی، LLM دی یا لارج لینګویج ماډل چې ورته وایي، یا ایجنټیک AI دی. مسایل بیخي ډېر دي، یو سمندر دی، یو داسې نوی سمندر اختراع شوی د ټکنالوژي په برخه کې چې په اړه معلومات اوس ډېر کم دي، خو معلومات یې خپله بیخي زیات دي. مننه. دغه خبرې چې ما او تا کوو دا د همدې دپاره دي چې زموږ لیدونکي او ملګري په دې اړه یو څه معلومات ترلاسه کړي. که ډېر ساده یې راته ووایاست، AI څه شی دی؟ یا دغه مصنوعي ځیرکتیا چې ورته وایي، دا څه شی ده؟ AI یو هوښیار ماشین دی چې د انسان غوندې کارونه کوي، خبرې کوي، لیکل کوي، عکسونه پیژني. د ځینو شیانو په اړه باندې تا ته ډېر واضح او اسانه لکه انسان چې یو موضوع درته تشریح کوي یا په اسانو الفاظو باندې درته بیانوي، لکه تا چې اوس ماته وویله چې AI څه شی دی. همدغه معلومات دی فکر پر کوي او په هر ډول چې موږ وغواړو په هغه ډول یې موږ ته تشریح کوي. عین لکه یو انسان چې څه کولی سي، AI هغه کارونه کولی سي. معلومات د کوم به ترلاسه کوي؟ دا معلومات دلته څنګه راځي؟ معلومات د پردې تر شا باندې دا ټوکنز ورته وایي، پارامیټرز، چې دا خپله هغه ډیټا ده چې فعلا موجوده ده. وختونو څخه چې موږ کوم لیکل کوو، یا کتابونه لیکل سوي دي، یا ویډیوګانې ثبت سوي دي، یا غږونه سته، دا ټوله یو ځای سوي دي او د هغه څخه په استفاده باندې دغه AI ته زده کړه ورکول سوې ده. عین لکه یو انسان چې موږ څه رقم پوهوو، هغه ته غږونه ورښیو، هغه ته تصویرونه ورښیو، هغه ته لیکل ورښیو، هغه ته جلا جلا ژبې زده کوي. AI هم ورته هماغسې یو شی دی. ډیټا بیخي زیاته ده، شروع یې د یو څو میلیونو ټوکنسو څخه سوی وه. هر ټوکن که زه په اسان الفاظ ویم لکه یو 3 حرفه تاسو فکر کولی شي. که څه هم لږ تفاوت شیان شته، خو په اسان الفاظو داسې که فکر وکړو چې هر یو 3 حرفه یو ټوکن کېدلی شي. نو په میلیونو ټوکنز شروع د دې وسوله. په 2018 کې پر دې برخه کې ډېر کار وسو. 2021 کې د GPT په نوم باندې هغه څه دنیا ته معرفي سو چې اوس موږ ټوله چاټ GPT په نامه پیژنو. خو هغه د یو څو بیلیونو پارامیټرز وه، 3.5 و. فعلا کوم چاټ GPT چې حتی ځینې خلک پیسې ورته ورکوي، هغه په ټریلیونو ډیټا لري چې هغه ډېر دقیقه، ډېر ژور معلومات ترلاسه کولی سي چې د یو انسان ورځني ژوند کې دغونه دقیق فکر یا په هر څه باندې پوهېدل ناممکنه دي. زموږ دغه د عامو خلکو په روزمره ژوند کې AI چیرې کارېږي، یا مثلا چیرې استفاده ځینې کېږي چې موږ یې نه وینو، خو شاوخوا مو AI کارول سوي یا د AI څخه استفاده سوي؟ کله که مو داسې فکر کړی چې په فیسبوک کې د یو چا ویډیو تاسو لایک کړي، د هغه کس ویډیوګانې بیخي ډېرې درته راځي، یا د یو موضوع په اړوند باندې یو ویډیو د یو څو ثانیو څخه اضافه وویني، هغه درته راځي، یا په فیسبوک کې، یا په ټیک ټاک کې، یا یوټیوب کې.
د دې تر شا ای آی کار شوی دی تر څو تاسو ته هغه شان یوازې در وښیي چې تاسو علاقه لري یا تاسو ډېر ګورئ. یا که تاسو کله فکر کړی چې هر هغه کارونه چې په تیر وخت کې په هغه باندې کار کول ډېر سخت و اوس اسانه سوي دي، په دې برخه کې ای آی کار شوی دی. لکه ترجمه، پخوا ترجمه کول شاید دونه دقیقه نه وه، دونه صحیح نه وه، مګر نن سبا ډېره دقیقه او ډېره صحیح ده. د دې تر شا ای آی کار شوی دی او ای آی دی چې په سوو ژبې فعلا چې په دنیا کې ستا هغه درته په جلا جلا ژبو باندې ترجمه کوي، اته غږونه سته چې ستاسو سره خبرې کوي. د دې په اړه ویل کېږي چې کېدای سي د ډېرو خلکو کار ورسره کم سي، د انسانانو کار ورسره کم سي. ځینې بیا وایي چې دا کېدای سي نوې دروازې خلاصې کړي، مثلا ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي په نورو برخو کې. که دا راته ووایاست چې په کومه برخه باندې تر اوسه پورې ډېر تاثیر کړی دی او په کومه برخه کې په اصطلاح هغه اپورچونیټیز رامنځته کړي دي چې هغه کې اوس مثلا نوې برخې جوړې سوي دي یا خلک کار کوي یا د هغه څخه عاید لري. دا خو دقیقه خبره ده چې د یو نوې ټکنالوژي په راتګ سره به ځینې پخواني کارونه له منځه ځي. مثلا د کتابونو څخه چې کله به معلومات ورته رسېدل هغه کمپیوټر ته واوښتل. هغه چا چې کمپیوټر زده نه کوي هغوی ټوله پاته سول او نن د کمپیوټر څخه یا د ساده ورډ څخه موږ یو داسې برخې ته یا داسې یو خواته روان یو چې هغه ډېر هوښیار، ډېر دقیق او ډېر چټک دی. دا معلومات مهم دی چې هر څوک یې هر څونه ژر کولی سي زده کړي. دا دقیق خبره ده چې ډېر خلکو وظیفې د لاسه ورکړې دي او ډېر خلک به نور هم په آینده کې وظیفې د لاسه ورکړي. هغه وظیفې خلک به د لاسه ورکوي چې تکراري وي، مثلا د اسنادو ډکول یا حسابونه کول یا د معلوماتو راټولول یا ترتیبول یې، دا ټوله تکراري کارونه دي. د معلوماتو چټک تحلیل ای آی تر انسان فعلا ډېر ښه کوي، نو په دغه برخه کې انسان ته ضرورت نور نسو پیدا. هغه انسان مجبوره مکلفه دی چې خپل ځان ته به یو داسې لاره پیدا کوي چې د ای آی څخه په استفاده هغه کارونه مخته یوسي. هغه کارونه چې زما له فکره ډېر خطرناک دي، لکه د روبوټ له لارې ماین پاکي یا په فابریکو کې درانه کارونه، دا به د انسانانو څخه و ای آی ته واوړي، دا به روبوټونه دا کار وکړي او هغه کارونه مشخصا چې په دفترونو کې ترسره کیږي دا به ډېر زیانمن سي. حتی امکانات یې شته چې د دې ای آی اغیزه تر روغتیا پورې ورسیږي. لکه په روغتیا کې نن چې د عکسونو معاینه کول یا د ناروغیو پیژندنه، دا به په آینده کې ای آی کوي. ترانسپورټ، ټسلا یې ډېر ښه مثال دی چې بې ډریوره موټرونه راغله او دا د ای آی په مرسته باندې دا موټرونه دونه دقیق او هوښیار دي. هر هغه څه چې انسان کولی سي ای آی یې هم کولی سي، خو تر اوسه ای آی نسي کولی چې د انسان احساسات، تخلیق او ژورې خبرې په رښتوني ډول ځای پر ځای کړي. هغه انسان چې د یو موضوعاتو په اړه باندې احساسات باندې پوهیږي، هغه تر اوسه پورې ای آی هغونه سمارټ سوی نه دی، خو دا به لرې نه وي چې ای آی په هغه باندې هم پوه سي. موږ یو خطرناکې خواته روان یو، خو زما له فکره بیره نه ده پکار، د ای آی زده کړه پکار ده. د زده کړې خبره مو وکړه، که چیرې دغه زما او ستا خبرې په کندهار کې په کابل کې یو ځوان ګوري او غواړي د ای آی په اړه زده کړه وکړي او ځان د دې نوي کاري مارکیټ سره برابر کړي، د کومه ځایه شروع وکړي؟ موږ باید ای آی زده کړو، ویې پېژنو اول چې ای آی دی څه شي.
هغه سافټویرونه وکاروو چې زموږ کار اساني. مثلا تخنیکي مهارتونه زده کړو. د ای آی د زده کړې پر ځای باندې اول باید کمپیوټر زده کړو، ژبې زده کړو او د دې په اړه باندې تحقیق وکړو. د خپلو ماشومانو لپاره دا زده کړه اسانه کړو تر څو د نړۍ سره برابر سو. که یو ځوان غواړي د ای آی څخه شروع وکړي، نن یې ریسورسونه بیخي ډېر دي. ساده دی کولی سي چې چاټ جی پي ټي ته ورسي او هغه ته ووایي زه غواړم چې ای آی زده کړم، ما ته یې په پښتو باندې تشریح کړه. چاټ جی پي ټي به درته په پښتو باندې معلومات ورکړي. یا یوازې چاټ جی پي ټي نه ده، دې ته فرنټیر ماډلز وایي. ډېر نور شته، جیمینای شته، کلاوډ شته، چاټ جی پي ټي خپله دی، د مایکروسافټ هم خپل ځان ته د کو پایلټ په نوم باندې لري. بیخي زیات دي، خو او هر ورځ نوي معلومات او نور هم دقیق کیږي. ښه خبره دا ده چې موږ د ټول هغه ریسورسونه چې موږ په لاس کې لرو، که هغه یوټیوب دی، که خان اکاډمي ده، که یوډیمي ده، که کورسیرا ده، که خپله دغه فرنټیر ماډلز دي لکه ما چې درته ویله چاټ جی پي ټي دي، یا دا نور، هغوی ته ورسئ ورته ووایاست چې زه غواړم چې د ای آی په اړه باندې معلومات ترلاسه کړم، ما ته د یوې میاشتې یو کورس جوړ کړه. زه 5 ورځې وخت ورکولی سم او د ورځې یو ساعت وخت ورکولی سم. زه باوري یم چې تاسو ته به یو ډېر ښه کورس جوړ کړي او دغه کورس له لارې تاسې کولی سئ چې هره ورځ یو ساعت وخت ورته ورکړئ او د ای آی په اړه باندې نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه. دغه اخلاقي اړخ یې څنګه دی؟ پر دې باندې څونه کار کېږي چې د ای آی څخه په صحیح ډول استفاده وسي په هره برخه کې؟ ای آی د اخلاقي اړخ ډېر مهم دی، ځکه که ناسم وکارول سي خلک غولوي، د خلکو شخصي معلومات ښکاره کوي، د تبعیض یا د نابرابرۍ لامل کېدای سي. خو که یې مسؤلانه وکاروو، خلک به د ای آی په مرسته رښتیني معلومات ترلاسه کړي، د خلکو کارونه به اسانه سي او ټولنه به پرمخ ولاړه سي. ښه مثالونه شته. د ډیپ فیک په نوم باندې یو اپ راغلی و چې که تاسو معلومات لري چې په ویډیوګانو کې د خلکو مخ د یوه انسان څخه بل انسان ته اړوي، چې پر دې باندې ډېر کیسونه هم سوي دي او په ځینو ملکونو کې دا اوس بین سوی دی. مشکل دا دی چې هر هغه فرنټیر ماډل چې موږ لرو په هغه کې به د ځینو اخلاقي برخو کې مخنیوی وسي، خو هغه اوپن سورس ماډلونه چې فعلا شته هغه کې به څه کوي؟ هغه ماډلونه چې مواد یې عامو خلکو ته په لاس ورځي او د هغه څخه هر انسان کولی شي ځان ته یو اپ جوړ کړي، یو لکه چاټ جی پي ټي غوندې چاټ باټس جوړ کړي. د هغه صحیح کارول بالکل خلکو ته مرسته ورسوي او که غلط کار سي انسانان به ډېرې خرابې خواته روان سي. مننه. د پښتو ژبې په اړه راته ووایاست، پښتو څونه ای آی ته ننوتلې ده او څونه کار تر اوسه پکې شوی دی؟ په ځینو اپلیکیشنونو کې زه وینم سته چې پښتو باندې پوهېږي، په پښتو جواب درکوی سي، په ځینو کې تر اوسه پورې نسته. مثلا بله ورځ ما یو سافټویر کتی، که چیرې تاسو یوټیوب ته ویډیو جوړوئ، لکه ما او تاسو اوس خبرې کوو، که چیرې دا په انګلیسي نو په 19 که په 20 ژبو دوی ځای پر ځای ترجمه کوي، د غږ سره ته کولی سي چې خپور کړې، خپره کړې دا مرکه، یعنې پر یوه ځای ته کولی سي چې 20 او تر دې زیاتو ژبو ته خپل پیغام ورسوي. خو پښتو په ډېرو برخو کې لا تر اوسه نسته، خو ځینو ته لږ ننوتلې ده. ستاسو معلومات څه دي چې کومه برخه کې کار ورته سوی دی، څونه سوی دی، او څه کول پکار دی چې پښتو ژبه د دغه سفر څخه پاتې نه سي او ټولو هڅه وکړو چې کار ورسره وکړو او ځای پر ځای کړو؟
که تاسو فکر وکړئ پښتو د چاټ جی پی ټي یا د ګروک یا د جیمینای یا د هر هغه ماډل چې خلک یې کاروي د اولني ورژن څخه اوسني ډېر هوښیار شوي دي، ډېر ښه معلومات درته درکوي، لیکل یې هم سم شوي دي او معلومات یې هم تر ډېر حده صحیح دي. خو نور کار ته هم اړتیا شته. په بیک اند کې دوی د پښتو لیکلو مواد لري او څنګه دغه پرامپټ ورته لیکي یا هغه پرامپټ څنګه په دغه سیستم کې ځای پر ځای شوی دي چې دا په حتی ځینو وختونو کې په میلیوناو پرامپټ لیکل شوي وي تر څو صحیح ځوابونه تاسو ترلاسه کړئ. په دې خاطر باندې ورځ تر بلې که تاسو وګورئ دا ژبه نوره هم ښه کېږي. مګر که عین شی تاسو په همدې نوي ماډلونو کې هم کوشش وکړئ چې پښتو په غږیزه توګه خبرې ورسره وکړئ، بیا به هغونه صحیح نه وي. علت یې همدا دی چې دغه LLM یا د AI په اسانه ژبه کې ووایم د لیکلو مواد لري یا د ټکسټ مواد لري یا ورځ تر بلې اضافه کېږي. ډېری ملګري موږ تاسې پېژنو چې ګوګل ته به لیکلي مواد استوله یا به نورو سورسونو ته اپلوډ کوله تر څو پښتو نور هم غني سي. مګر یو کار چې نه دی سوی هغه غږ دی. موږ غږ ته هم اړتیا لرو، بلکې هر لهجې ته اړتیا لرو تر څو ته چاټ جی پی ټي ته وویلی سې چې ما ته په مثلا که په هند کې نږدې شاوخوا 400 ژبې او هغوی په دې باندې کار کوي، د هرې ژبې خلک یې چې چاټ جی پی ټي ته ووایي چې ما ته په پنجابي ژبه باندې یا په فلاني د ژبې په فلاني لهجه باندې ما ته یو شی ووایه، خبرې را سره وکړه، چاټ جی پی ټي به د هغو سره په هغه ژبه او په هغه لهجه باندې خبرې کوي. هغه په دې خاطر چې هلته د غږ ډیټا هم موجوده ده. متاسفانه د پښتو دغه شی نشته. هغه برخه کې هم کار کول پکار دي او دغه غږونه راټولول پکار دي. شاید دونه سخته نه وي په خاصه اوس د AI په راتګ سره، خو مشکل زموږ د پښتو دا دی چې موږ په صورت عموم کې دغه مواد ډېر کم لرو. موږ فلمونه مثال کووایم ډېر کم لرو یا سریالونه موږ ډېر کم جوړ کړي دي، یا یوازینی شی چې زه ورته فکر کولی سم چې شاید د ځینې غږ په برخه کې مرسته وکولی سي هغه خبرونه دي یا هغه تلویزیوني خپرونې دي چې په تیر څه وخت کې ثبت شوي دي. که د هغه مواد څخه استفاده وسي شاید غږ هم صحیح سي، خو هغه شی یو څه کار غواړي او په دې برخه کې خصوصا هغه څوک چې پوهیږي ډېر مصرفه وي ورځني ژوند کې. زه په دې باوري یم او لږ څه چې دغه AI نور هم مشهوره سي، نور هم زیات سي، خلک یې نور هم زده کړي، نو بیا به د هرې مشخصې ژبې خلک په دې برخه کې به نور کار کوي او خپل د ژبې په اړوند باندې نور معلومات هم ورته اپلوډوي. مننه. تاسو په ځینې شیان راښیاست په کمپیوټر باندې؟ زه کولی شم چې تاسو ته ځینې مثالونه درته درکړم چې AI څه کولی شي. مثلا زه خپل مثال درکوم. د زده کړې په جریان کې ما ځینې وختونه به یوټیوب ته ولاړم. په یوټیوب کې به مې یو ویډیو په ساعتونو ورته کښېنستلی یم او کتلې مې ده او هر ځای کې به مې سټاپ کوله تر څو زه د دې مکمل سمري ترلاسه کړم. خو هغه شی اوس AI بیخي اسانه کړی دی. ما ته اړتیا نشته چې زه ولاړ سم په ساعتونو دې ته کښېنم تر څو زه د دې نوټ واخلم. زه اوس کولی سم چې د یوټیوب څخه یو لینک راواخلم. د بیخي ډېر ویب سایټونه په دې برخه کې فعلا شته، خو یو دانه زه غواړم چې مثال تاسو ته درکړم. هغه د یو لرن په نوم باندې یو پلیټفارم دی
که تاسو د app.ulearn.ai ته ولاړ سئ په هغه ځای کې زه به کوشش وکړم چې د دې هوم ته ولاړ سم تر څو د سره د هر څه وګورو. داسې یو پلیټفارم دی دا. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې یو ویډیو ورته اپلوډ کړئ تر څو د هغه سمري درته درکړي، یا د یوټیوب لینک ساده ورته پیسټ کړئ، یا یو ریکارډینګ که د یو لیکچر لري د استاد د سم کې ناست یاست مکمل لیکچر یې دلته سټارټ کړئ، ریکارډ یې کړئ، کله چې خلاص شو د هغه مکمله سمري اړتیا نه ده چې د هغه نوټ تاسو خپله واخلئ. اے آی به په هغه برخه کې تاسو ته نوټ درکوي، نه یوازې نوټ درکوي بلکې د هغه مکمل ریکارډینګ یا د ویډیو لینک په برخه کې سوال او ځواب ورسره کولی شي. زه یو کوچنی مثال به ولاړ سم یوټیوب ته چې د ملګري ډېر په ساده شکل باندې په دې باندې پوه سي. اوس دا د اے آی ایجنټس په برخه کې یو ویډیو ده چې معلومات شریکوي چې اے آی ایجنټس څه شي دي، څه رقم کارول کیږي. نو زه غواړم د دې په اړه باندې نو زه به څه کوم، زه به راولاړېږم د دې لینک ساده که زه کاپي کړم په دې ځای کې او ولاړ سم زه به دا سټاپ کړم، زه به دا خپل یو لرن ته ولاړ سم او دلته به ورته پیسټ کړم. چې کله مو پیسټ کړله او اډ یې کړئ دی به راولاړ سي، ماته به یو داسې پلیټفارم خلاص کړي. په دې ځای کې د هر څو ثانیو سمري موجوده ده چې ویډیو درولو ته اړتیا نشته، او حتی کولی سم چې زه د دې څخه ماته یې سمري هم راته ښوولې ده چې دا ویډیو د څه په اړه باندې ده او څه پکښې کې شته. که زه ورته وایم چې همداسې یو پوښتنه په همدې موضوع په اړه باندې ورته وکړم چې can you explain what is AI agents. اوس دی دغه مواد که یو ملګري ووایي چې دا خو په چاټ جی پي ټي کې هم دا پوښتنه کولی سم، دا معلومات به ماته راکوي، دقیقاً هغه معلومات به تاسو هلته هم ترلاسه کوئ. خو دلته دغه اے آی ایجنټس د ډیوډ چې سره کوم تشریح کړي دي د هغه معلومات تاسو ته دلته در سره شریکوي. شاید تاسو وخت ونه لرئ چې دا ویډیو 2 ساعته یا 3 ساعته یا 1 ساعت مکمل وګورئ، نو دلته هم مکمله سمري زه ورته لیکم چې مثلا write me the summary of this video. ماته به مکمل د دې برخه کې هغه پخوا چې به موږ نوټس اخیستله هغه به د دې سمري راته شي. نو دا یو مثال دی د اے آی چې څونه کار اسان کړی دی. په دې برخه کې نور مثالونه بیخي زیات دي. زه به یو بل کوچنی مثال درته وښیم. مثلا دا یو ویب سایټ دی چې خلکو د اے آی په مرسته باندې جوړ کړی، او اوس د همدې ویب سایټ په مرسته باندې خلک اپس جوړوي. نور اړتیا نشته چې تاسو یو مکمل ټیم ته پیسې ورکړئ او هغه به تاسو ته اپس جوړوي، او په دې باندې به حتی ځینې وختونه په کلو وخت نیول کېږي. خو اوس تاسو په یو څو دقیقو کې کولی شئ چې یو ویب سایټ جوړ کړئ. ما د یو ګړی مخکې په یو ویب سایټ باندې یا په یو اپ باندې کار کوئ چې زه کولی شم چې تاسو ته د ښکاره کړم چې دغه اپ در سره څنګه معلومیږي. زما د ورځني ژوند کې دغه د سافټویر په برخه کې چې کله جوړ سي دا ټیسټ کولو ته یا د هغه کتلو ته هم اړتیا لري چې وکتل سي چې دا څنګه دی او آیا کار کوي که نه کوي. نو دا یو مکمل ویب سایټ چې تاسو ګورئ دا به پخوا په کلونو وخت نیول کېدی چې دغسې یو شی جوړ کړي، داسې ډیاګرامونه تاسو در ښکاره کړي. خو دا ټوله ما د 1 ساعت په جریان کې دا هر څه کړي دي. که تاسو ډیشبورډ ته ولاړ سئ تاسو ته ډیشبورډ مکمل معلومات ښیي. دا ماضي ټیسټ کیسونه دي چې هغه سناریوګانې دي چې د مثال په توګه صرف راچولي تر څو دغه ویب سایټ ماضي ټیسټ کړم. دلته ټیسټ ایکزیکیوشن به راځي او په همدې ځای کې به ریزلټ سي چې دا آیا کوم شی چې زه ورته وایم هغه پاس کیږي او که فیل کیږي، هغه مې ګرده معلومات دلته درته ښیي.
نو دا هر څه چې تاسو وینئ دا پخوا یو هغه کس ته چې په اپس په کوډینګ باندې نه پوهیږي ناممکنه وه چې دغسې یو څه جوړ کړي خو نن که تاسو په کوډ باندې نه پوهیږئ بیا هم کولی سئ چې دغسې یو ویب سایټ ځان ته جوړ کړئ یا خپل کمپنۍ ته یا خپل دفتر ته یا خپل دکان ته جوړ کړئ یو څو داسې سافټویرونه یا اپلیکیشنونه رایاد کړي چې کیدای سي هر څوک یې په خپل موبایل کې وساتي او کومک ورسره وکړي پیسې ونه غواړي که دقیق معلومات غواړي او ډیر صحیح معلومات غواړي نو تاسو مجبوره یاست چې د هغه ډیټا څخه استفاده وکړئ چې ډیره زیاته او د ډیرو زیاتو موادو څخه بیا ډیر دقیق معلومات هم ترلاسه کولی شي نو د هغه دپاره به مجبوره یاست پیسې ورکړئ خو خوشبختانه چې دغه فرنټیر ماډل چې ما درته یاد کړله چې موږ چات جی پی ټي یوازې پیژنو په دې برخه کې نور هم شته مثلا جیمینای شته او کلاود شته او ګروک په ټویټر کې شته او کوپایلټ شته داسې بیخي زیات نور هم شته خلک دغسې استفاده کوي خو که ساده چیټ جی پی ټي څخه که خلک غواړي چې ډېر پکښې کې کنفیوز نشي نو کولی شي چې د چیټ جی پی ټي څخه استفاده وکړي او صحیح استفاده وکړي زما یو ملګري څه وخت مخکې یو انتقاد کړی چې ما په چیټ جی پی ټي کې ستونزه پیدا کړله اول خو خلک باید په دې باندې پوه شي چې چیټ جی پی ټي هم یو معلومات غلط درکولی شي دا امکانات یې شته ولې په دې خاطر چې دی د هغه موادو څخه استفاده کوي چې موجود وي او په خاصه هغه موضوع په اړه باندې چې ډېر معلومات نه او دا هم ډېر مهمه ده چې تاسو دې ته د دې څخه څنګه پوښتنه کوئ ولې د پردې تر شا که زه ووایم چې څه رقم دغه چیټ جی پی ټي جوړ شوی دی دا یو دوه ډوله پرامپټ پکښې کار شوي دي یا معلومات به زه ووایم یا امرونه که زه ووایم چې پکښې کې کار شوي دي چې یو یې ماشین دی او یو یې دغه ماشین استفاده کوونکی دی یا د یوزر دی نو هر وخت چې تاسو د هر ای آی څخه استفاده کوئ غوره لار د معلوماتو ترلاسه کولو دا ده چې هغه ته تاسو په شروع کې داسې پرامپټ ورکړئ په پښتو باندې که په انګلیسي باندې په هره ژبه چې خو شروع د ستاسو د معلوماتو ترلاسه کولو باید داسې واوسي که مثلا زه مریض یم او زه د چیټ جی پی ټي څخه غواړم چې د سر درد په اړه باندې پوښتنه وکړم ځکه ورته ولیکم چې سر مې درد کوي څه وکړم چیټ جی پی ټي بیا هم معلومات درته درکوي خو که زه هغه ته لږ معلومات ور اضافه کړم ډېرې دقیق کمه نو بیا دغه بلیونونو معلوماتو ګرځېدلو کې چې دی تا ته معلومات راټولوي دا بهتره دا ده چې دا یو وارې مشخص کړي چې ته د څه په اړه غواړې معلومات ترلاسه کړي مثلا که ورته ولیکې چې زه غواړم ته داسې فکر وکړې چې ته ډاکټر یې او ما ته دا ووایې چې زما سر درد کوي بدن مې درد کوي او تبه مې هم ده او دا هر څه د پرون ماښام راهیسې راپېښه ده پرون ټوله ورځ مې د باندې کار کړی او د هغه وروسته مې 2 ساعته ورزش کړی مثال که دغه معلومات ورته دغسې ور اضافه کړې یو څه نور معلومات هم پکښې کې ورکړې نو ډېر دقیق به ځواب تاسو ته په لاس درکړي نو بیا هغه خبره چې راټوله کړم هغه دا چې چیټ جی پی ټي تر ټولو اسانه او د لیکلو دپاره ډېر ښه منبع ده چې تاسو ورې ورسئ او دغه څخه معلومات ترلاسه کوئ په خاصه باندې د لیکلو د ژباړو د معلوماتو اخیستلو لپاره چیټ جی پی ټي غوره سورس دی د پوښتنو تحقیق او د یو شي د خلاصې په اړه باندې که تاسو غواړئ معلومات ترلاسه کړئ یا دغه اپ د ځان سره ولري نو د ګوګل بارډ یا جیمینای ډېر ښه دی ډېر معلومات یا پوښتنې دقیق در ځوابوي په دې خاطر چې ګوګل په خپل ځان کې بیخي ډېر مواد لري
د کوډ دپاره که یو څوک په دې برخه کې مسلکي او غواړي چې د کوډ زده کړي یا په کوډ کې ځینې وختونه ځینې ستونزې راځي د کلاود څخه استفاده کولی شي چې هغه په کوډ کې ډېر دقیق دی. دا خپله د چاټ جی پی ټي یو کو اونر یا پخواني کارمندانو لخوا دا جوړ شوی، نو د کوډ په برخه کې بیا دی ډېر دقیق او ډېر ښه ځوابونه درکوي. همداسې نو کم اپس چې موږ اپ سټور ته ولاړ شئ چې په زرهاو شته، ای آی هم بیخي په زرهاو دي. که تاسو وګورئ، زه کولی شم چې تاسو ته یو مثالونه درته درکړم چې پلیټفارمونه شته چې په هغه ځای کې په زرهاو ای آی شته. دغه څخه هره برخه کې تاسو غواړئ ای آی څخه استفاده وکړئ، صرف په دا سر کې سرچ کوئ، ورته وایاست چې زه د انګلیسي د زده کړې په اړه باندې غواړم یو ای آی راته وښایاست، یا د مطالعې دپاره غواړم یو ای آی راته وښایاست، نو تاسو ته به هغه ای آی مشخصا درته وښیي چې کوم ای آی څخه استفاده کولی شي. یا که غواړئ چې ډېر دقیق او هره ورځ استفاده کېدونکي شیانو څخه خبر سئ یا د ای آی په پرمختګونو باندې خبر سئ، نو یو پلیټفارم دی چې ټوله مسلکي خلک یې استفاده کوي، هغه د هګینګ فیس په نوم باندې دی. په هغه ځای کې هره ورځ اته دغه اوپن سورس ماډلونه چې موجود دي، عام خلک یې کولی شي چې هغه نور هم سمارټ کړي. کومې کمپنۍ چې دا معرفي کړې وي، تر هغو هوښیار ماشین به زه ووایم چې ځینې وختونه عام خلک یې تر هغوی ښه جوړوي، تر هغوی یې دقیق جوړوي. نو په هغه هګینګ فیس کې ډېر څه شته. نو اپس خو بیخي ډېر دي، نو زه نه پوهېږم چې کوم یو به خلک استفاده کوي. خو زموږ تاسې ته ورځني ژوند دپاره چې څونه موږ استفاده ځینې کوو، زه خپله چاټ جي پي ټي څخه یا د جیمینای څخه یا د کلاود څخه ډېر استفاده کوم. که لنډ راته ووایاست دغه د ای آی راتلونکی څنګه وینئ؟ په راتلونکو 2-3 کلونو کې، 5-10 کې څه کېږي، څه امکان لري، ښه یا بد؟ تاسو څه فکر کوئ؟ زما له فکره په راتلونکو 5 یا 10 کلونو کې ای آی به د زده کړو، کاروبار، روغتیا، کرنې او حتی قضا کې کاریږي. ممکن ځینې مسلکونه له منځه ولاړ سي، خو نوي مسلکونه به پیدا سي. خلک به له روبوټونو، هوښیار کمپیوټرونو او مجازي استادانو سره کار کوي. موږ باید ځان دې ته چمتو کړو چې زده کړه وکړو او د ای آی ملګري سو، نه دا چې ځینې وویریږو. هر هغه څه چې په تېرو لسیزو کې په کلونو کې کېدله، اوس ای آی هغه په ساعتونو حتی په دقیقو کې درته کوي. نو دغه پرمختګ ته په کتو دا ډېر وختي دی که سړی ووایي چې په راتلونکي 10 کاله کې به موږ چیرې یو، یا ای آی به انسانان یا انسانیت کومې خواته وړي. دا به ډېر ښه، خو په عین وخت کې ډېر خطرناکه هم وي. ډېره مننه. نن دغه مجلس همدومره بس و. په راتلونکي بیا به په دې اړه خبرې کوو، د ځینو خاصو سافټویرونو په اړه، ځینو خاصو اپلیکیشنونو په اړه، او څه نوي پرمختګونه سوي دي په دې اخر کې. نو دا خو زما او ستا اول مجلس و، کېدای شي په آینده کې موږ هم لکه یا یو څه نور هم ښه سو. نو ډېره مننه، ډېره مننه. ښه وخت.